نو جګړه نه کوم دا خو زما خلک دي او د خلکو مال دومره عزتونه ورکړي دي کنه چې مال د خلک ډیر زیات ګران دي تم ډیرو خلکو به ګیلې کوي میډم خلکو سره جګړه کوي تاسو ټول خندا خوندي دا چې اعظم جګړه ونه کړی چشمې دې راچپا کړو کدارې کړی نه راچپا بس ته کنه جی صاحب اسمانونو ته نور مګور استوري مشماره بس نږدې چې کار کوي ټیک دی بس نمبر 1 زه کوم چې بدل شي خبره کنه نو د خلکو ته وایي چې څه ضرورت راځي نو هغه څیز به ورکوو کنه نه نو خیر ده په کار د لږ پنډونه م ورکوئ او 50-60 بوتلې دوایي م ورکولی ښه نه وځي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کتن کو زه مشتاق علم ستاسو ورور راغلم جمال آباد کټګریډي هاسپټل ته د نن نه دوه درې ورځې مخکې مونږ یو ویډیو کړی و ایم ایس افشا چې کومه ده خپله انټرویو کې ویلي چېرې دلته به د اسلام آباد الشفا ټرسټ آی هاسپټل کم ډاکټران بیا به دلته کې راځي او د سترګو معاینه به دلته کې کېږي نو ماشاءالله نن هغه ورځ حقیقت کې بدله شوله دلته کې ډاکټران راغلي دي خلک ولله راغلي انتظار کوي بس نمبر یې اخلي او دننه ورځي ډاکټران چیک اپ کوي راځي دا ټول پروګرام مونږ سره وګورئ چې دا ډاکټران چیک اپ څنګه کوي او مریضانو ته علاج څنګه ورکوي راځئ زموږ سره چیک اپ دی وشو ډېر ښه او په ښه طریقه او موږ دا ګڼو چې دا افشا ډېره قابله د زمانو نه په دې هسپتال کې ده او موږ هسې راځو هغو چې دا پروګرام کړی زموږ د غریبانو لپاره ډېر ښکلی زه خو هم چې سته بدله شي د هسپتال نه ښه نه ده نه دا ډېره نو څه کوي کارونه نه کوي نو د کار ښځه ده د کار پوه شو د خیره الحمدلله ما ښه چې وشه او ښه ډاکټران راغلي الله دې په عمر کې برکات واچوي او الله دې دغه نور هم ترقي ورکړي الله دې کامیابي ورکړي چې د مسلمانانو علاج دغسې کوي الله پاک دې څخه وکړي تاله څه درکړه علاج چیک اپ کېږي ما له دا چشمې راکړي او نور یې څه ویله نور وایي چې نظر لنډ استعمالوله چشمې او جدا ته بس ته کنه جی صاحب اسمانونو ته نور مګور استوري مشماره بس نږدې چې کار کوي ټیک دی بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او تاسو ډیره مننه زه راغلی یم زما د مور یو سترګې اپریشن شوی او یو پاتې نو ماشاءالله دلته ښه ډاکټران راغلي خو معاینه یې وکړه او مال د دغه راکړو پرچي پر یې من هغوی لیکلو کو په 8 تاریخ من رزل کمپلیکس کې چې کوم دی د دې معاینې نه وروسته هلته انشاءالله اپریشن دی موږ ته ډېر مطمئني علاج یو خو امیر مقام صاحب سره ان شاء الله زمونږ بل ورځ ملاقات هم دی خاص پکې ما د ارچن هسپتال خپل ورکړی چې دا زمونږ داسې دی که نه که زمونږ لاس هم ماشي وایي زه پېښور ته وړه نو زه یم چېرې زمونږ دپاره دا هسپتال ښه وګرځي ایم ایس ته هم زما دا درخواست دی چېرې دوی مطلب دا دی د وزیرانو سره کیني چېرې زمونږ د هسپتال مطلب دا دی ښه کړي چېرې زمونږ د خلکو ته پیدا ورسي منګه دې نه ډېر مطمئن یو ښه ډاکټران راغلي ډېر ښایسته کار دی او تعداد ډېر زیات دی لکه چې مندڼې ورچنه او توډیر او د شکور او بارحمان ټول خلک دلته راغلي دي زموږ دا دوی ته خواست دی د خیره سره چې به دوی په دې ورځې دا درې ورځې شي نمبر زما رانه دی پوه نه شولې نو مطلب دی که دا ورځ دوه درې ورځې نو دا به ډېره ګټه پیدا وکړي او انشاءالله کوشش کوو چې زموږ درخواست وکړو کوشش دوه درې ورځې شي دوه درې ورځې دا به ډېر غټ خبره وي ښایسته خبره به راشي ډېره مهرباني او څنګه ایم ایس نه مطمئنه یې که نه بالکل نمبر 1 نمبر 1 زه خو هم چې بدله شي ښه به که چیک اپ دی وشو ډېر ښه او په ښه طریقه او موږ دا ګڼو چې دا افشا ډېره قابله د زمانو نه په دې هسپتال کې ده
او موږ هم راځو هغه چې دا پروګرام کړی زموږ د غریبانو لپاره ډېر ښکلی زه خو هم چې څه بدله شي د هسپتال نه ښه نه دا ډېره نو څه کوي کارونه نه کوي نو د کار ښځه ده د کار څنګه تللی بابا ستا څه مسله وه د خیره ما د سترګو مسله وه او دا حل شوه د ډاکټرانو سره د خدای خوب کې دي د غریبانو خدمت کوي او دا ځکه د غریبانو دونه وس نه کېږي چې تاسو راغلئ او تاسو موږ د غریبانو او دا راته ته کار څه کوې بابا زه د رنجو کار کوم د رنجو کار کې نو رنجو والا خو ډېرې پیسې ګټي که نه دا چېرته ګټي ډاکټرانو ما ته یو پیسه هم رانه کړه او څنګه د وی د نه 100 روپۍ واخېستې یو پیسې هم وانه غوښته خوشحاله شوې که نه بالکل خوشحاله او دا چشمې دې راچپه کړې او که درې کړې نه راچپه دا جی صاحب ډېر ګپ شپي سړی دی جی دا ټایم را سره میډم افشا ولاړه ده ماشاءالله لومبی خو مبارکباد درکوو چې داسې اقدام مخلی چې یاره قسمه قسمه ډاکټران تاسو دلته رابلئ او کیمپونه راځي او دلته زموږ د دې پښتنو علاجونه کوي څه به وایي په دې موقع باندې جی بس شکر الحمدلله چې دا خلک رااله د الشفا هاسپټل نه آی کیمپ د فری آی کیمپ لګولې دی او دا سدي چې دا خو 3 ورځې کیمپ یې کنه نو نننې ورځ دا سدي چې هغه چې او پی ډي چلولې دي او چې کم پیشنټ لا سرجري هغه لیکلې دي ریکمند کړې دي هغه بیا دي 8 او 9 تاریخ لا سرجري بیا سپورتس کمپلیکس چې دی راجړ کې 400 کې الته بیا سرجریز کیږي او هغه دي چې د ټایم کې او پی ډي کې چې څومره گلاسز دي پکار دي یا سم میډیسن دي هغه خلکو لور کړې دي چې څه ضرورت هغه ضروری ده او باقي چې دي سرجریز لپاره 8 تاریخ او 9 تاریخ لا ان شاء الله چې دی راجړ کې بیا غو سرجریز کوي میډم ډېر خلک دغه ګیله لري چې دلته کې چې کوم دی یو ډریپ موږ ته ملاوي یا یو ټوب مرهم چې کوم دی دا موږ ته ملاوي شي یا صرف اینا کې ملاوي شي نو دې باره کې تاسو څه وایي نو دې خلکو ته وایي چې څه ضرورت راځي نو هغه سیس به ورکوو که نه نو خیر د پکار د لږ فنډونه مو ورکوئ یو 50-60 بوتلې دوایي مو ورکولی ښه نه وي هغه ضرورت نه وي نو هسې موږ دې ولسې له ورکوو نو میډم د دې خلکو خو لکه مطلب په دغه باندې یقین نشته چې کم ضرورت وي د دوی خو یقین په ډېرې دوایي دی نو په کار نه وه چې لږه ډېره مو ورکولی دي داسې دي چې څه ضروري دي دا خو ډاکټرس په خپله پوهېږي هغه ورکړی دي که نه چې سرجري ضروري ده نو سرجري دپاره هغو ته اپریشن دپاره زی خولی دي او باقي چې دي دا فام داسې سیز ده که نه د دې لاس کې چې راله نو د الشفا پنډې کې چې دي چرته هم چې الشفا پنډې ته د آی هغه دپاره ځي که نه فري د دې ټریټمنټ ښه ماشاءالله لکه دې مثال داسې دی چې دا فام میلاو شي لکه صحت کارت چې میلاو دا چې دي دا فام داسې دي چې دا صحت کارت په شان چې دي دا فام چې تاسو سره یې چې تاسو پنډې کې الشفا هاسپټل آی هاسپټل ته چې تاسو خلک ځئ که نه نو تاسو لا بیا ټول فری ټریټمنټ فري بیا ډېر زیات دوايي ملاویږي ښه زیات چې دي دوايي میډم یو خبره مې بله زه خو د سهار نه تقریبا دا 2 بجې شولې دې ټایم پورې ناست یم ډېرو خلکو به ګیلې کوي میډم خلکو سره جګړې کوي تاسو ټول خندا خوندي داسې چا سم جګړه ونه کړه جي اصل کې زه خو پښتانه نه یم که نه زه هزارهوال یم ما پښتو زده کړې دي نو زما لږ ټون داسې دي چې زه چې پښتو کې خبره کوم نو خلک وایي چې تاسو لکه تیز وکړئ نو خلک وایي نو جګړه کوي نو جګړه نه کوم دا خو زما خلک دي او دې خلکو ماله دومره عزتونه ورکړي دي که نه چې ماله دا خلک ډېر زیات ګران دي ډېر زیات ګران دي کني نو ډاکټر چې دي نه کینی اوس ته ګوره ټول خلک ته تللی دي او زه دې ټولو سره ناست یم ځکه چې دا خلک ماله ډېر ګران دي دوی له تکلیف میلاو نه شي اوس هم زه چې څومره دې هاسپټل کې سختي تیروم یا څه هغه کوم که نه دې خلکو دپاره میډم دا کوم خلکو ته تاسو اپریشن واورولو چې یاره دلته ډاکټرانو ورته ولیکلو نو دا کم هاسپټل ته تللی شي ډېرو خلک به چې کوم دی په هغې باندې نه وي پوه شوي زنانه به وي دا پروګرام به ګوري د دې په اساس باندې به بیا هاسپټل ته ځي نو دا څه حساب هم ورته وکولو دي داسې دي چې کم خلکو لا د فام باندې لیکل کړې ده که نه چې سپورټس کمپلیکس 400 رجړ نو هغه 8 تاریخ او 9 تاریخ لا الته به ځي دا خلک کم خلکو چې کم خلکو لا ویلې دي چې تاسو پنډې الشفا هاسپټل ته ځئ که نه نو هغه چې دي دا شاته ایډرس هم لیکلی دي یو فام هم ورکړی دا راته وایي نن به تقریبا څومره مریضانو دلته کې چیک اپ شوي وي ما له خو اندازه نشته دی دا خو دې خلکو له به پته ډېر رش دي اوس هم پیشنټ دی ډېر رش دی نن ورځ سره دا چیک اپ چې کوم دی ختم شي سبا او بل ورځ خو بیا نشته که نه سبا او بل ورځ نشته او چې کم خلکو لا ټایم ورکړی ده او 8 او 9 تاریخ ورکړی ده نه سرجري دپاره الته به ځي سپورټس کمپلیکس رجړ 400 صحیح او راولپنډي اسلام آباد او چې کم خلکو لا ویلې دي چې الشفا پنډې ته ځي نو هغو له فام ورکړی دي هغه به الته ځي او فري الته ټریټمنټ صحیح صحیح شو ډېره مننه ثانک یو